السلام علیکم ملګرو، تاسې ګورئ کرایم کهاني اختر محمد سره. ګرانو کتونکو، نن په پېښور کې چې کومه واقعه سوې ده، یو لاش په اوبو کې میلاو سوی ده. یو لاش مقصد یو مړی د پل لاندې څه میلاو سوی ده. نو هغسې اخري تفتیش سوی ده، تفتیش مکمل کرایم سین سوي دي. په دې کې چې د خپل میړه ویستې ده، ډزې یې پکړې دي. نور ته یې راسه کتلی سي په دا ویډیو کې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو کتونکو، د دې بوډنې نالې نه په 10 نومبر باندې د یو ځوانې جینۍ لاش میلاو شوی و، کومه چې ډېره په بېدردۍ سره وژلې شوې وه. دا جینۍ څوک وه؟ دا څنګه وژلې شوې وه؟ ولې وژلې شوې وه؟ د دې د قتل دعوه په چا باندې شوې ده او اوسه پورې دې کیس کې پولیس څه پیشرفت کړی دی، دا ټول تفصیل تاسو له د ننني رپورټ کې در کوم، ضرور یې وګورئ. جی انعام خان، دلته چې کوم د جینۍ لاش میلاو شوی و، هغه کله میلاو شوی و؟ بیا د هغې شناخت څنګه وشو سر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کیسر خان ډېره مننه، موږ د کرایم کهاني شکریا ادا کوو. 10/11 باندې موږ ته اطلاع میلو شوه چې د بوګنې خوړ کې یو ناش راغلی دی، د زنانه هینکو د امان چوکۍ حدودو. موږ فوراً موقع ته روان شو او کرایم سین مو موقع ته راوغوستو. د زنانه ناش مو راوویستو. کرایم سین د موقع هغه پراسس وکړو او ناش مو د پوسټمارټم دپاره واستولو. دا ناش چې دی دا په اصل آتشین سره لګېدلو. موږ دا فیصله وکړه چې کم د دې بوګنې په خوا کې کلي دي، لومبي موږ دې کې کوشش کوو، خو موږ په سوشل میډیا باندې د دې مشتهري وکړه چې دغه شانتې زنانه ناش میلاو شوی دی، نامعلوم چې د چا ورسره رشته وي، ورساس وکړي، نو هغې دې د نښه سره رابطه وکړي. د پوسټمارټم نه بعد موږ پراپر اف آی آر هم ورکړو او د دې زنانه پراپر کفن دفن موږ په مسافر بابا مقبره هنکي دامان کې وکړو. په سبا باندې د سوشل میډیا نه د دې ورسا ته خبر وشو، د دې ورسا موږ سره رابطه وکړه. د دې د زنانه نامه موږ ته مریم بیبي معلوم شو، د دې د والد صاحب نوم روزي خانو، او دا معلومه شوه چې د دې عمر 17-18 سال دی او د دې واده 3 کاله وړاندې د خپل د ترور زوی شبیر سره شوی، چې هغه د والد صاحب نامه بشیر ده. بیسیکلی د بنیادي تانه د وزې د حدود اوسیدونکي، موجوده وخت هغه په ګل آباد کې رهایش پذیر و. او د دې زنانه خاوند شبیر چې دی نو هغه د خیرات ماشین کاریګر دی، په شیرو جنګې کې د هغه خپل ورکشاپ دی، په هغې کې کار کولو. د مریم بیبي چې کوم پلار دعوه وکړه، هغه څه وی چې دا کله نه لاپته شوی وه، د دې واده کله شوی و، بچي و یا نه؟ روزي خان په خپل بیان کې پولیس ته ووی چې د زما د دې لور 3 کاله مخکې واده شوی و، چې د دې یو ماشوم هم دی، هغه دی د 9 میاشتو. خو دې سره به د خپل خاوند هر وخت جګړې کولې او د دې واقع نه یو هفته وړاندې په 4/11 تاریخ باندې دا زنانه د خپل خاوند وواله او دا د پلار کره خبر راله. د هغې نه 3 ورځې بعد بیا ورپسې د خاوند رالو، دی رضا که او ځان سره یې بوتله. ماشوم اوس چا سره دی چې کوم یو ماشوم دی؟ ماشوم چې دی نو هغه د خپل پلار فیملی سره دی. او دا څو ډزه لګېدلې او تاسو چې په ګوتو لګېدلې وه؟ دا زنانه چې ده نو دا 3-4 ډزه لګېدلې وه او دې چې دی نو په دې لاسونو باندې د ګولۍ نشانو. د هغې نه موږ هغه ټیم سره دا دغه وکړو چې اندازه داسې ده چې دا چېرته قریبي کس وژلې ده، ځکه چې دی د خپل بچو دپاره هغه ته لاس دغه کړی دی، نو دا په دې لاس هم لګېدلې ده او مخامخ په سینه باندې هم لګېدلې ده. د دې څه ټایم تاسو وی چې د شناخت نه و شوی، د دې بیا کفن دفن چېرته شوی دی، چا کړی دی؟ زه خو د دې علاقې خلکو له په دې خبره باندې داد ورکوم چې کله هغه مشران هلته راله دا ناش برآمد شو، نو هغوی وویل چې تاسو پوسټمارټم وکړئ، خو دا چې دا نو دا زنګه لور ده او دا به موږ دلته دفن کوو. هغوی ولا په مسافر بابا قبرستان کې د قبر غم وکړو. ښه د هغې پراپر جنازو شوه او هغوی چې څنګه خپل
لور خور خلک دفن کوي ډیر په عزت په طریقې سره ډیر په درناوي سره هغې د دې کفن دفن وکړو. کم چې کله دی چې ورسا رالل نو اکثر بیا هغې لاش یو سی خپل علاقې ته دی یوړو کو همدلته پاتې شو. دا د زنانه چې کله ورسا رال نو هغې ته مونږه پراپر د دې قبر وښولو. هغې چې لاړه او هغې هلته وکاته او هغه ته دا معلومه شوه چې دا دلته په ملکیتي په ذاتي مقبره کې د خلکو دفن کړې ده نو هغې ډېر زیات خوشحاله شو. هغې وی چې زنګه د لور له دې په مرګ باندې دومره عزت ورکړی دی نو دا د دیم لور ده او زنګ هم لور ده او موږ دا ناش چې دی نو دلته نه نو باسو او دا به دلته هم دفن وي. دی مریم پلار چې کوم دی هغه څه وایي چې دا څو ورځې وړاندې لاپته شوې وه او هغې څه قانوني کاروایي کړې وه دی کې دې کې دا 4 تاریخ باندې دا خبر رااله او بیا د دغې نه 3 ورځې بعد یعنی په 7 تاریخ باندې دا د خاوند سره تللې ده. خاوند چې دی نو هغه دا رضا کړې ده او خو په سلا مشورې سره هغه سره تللې ده. خو بیا د خاوند سره دی رابطه چې ده نو هغه کټ شوې ده. دی چې کتلي دي د دې دوکان ته راغلي دي نو دغه دوکان هم بندو ده چې کوم خیرات دوکانو شیرو جنګې کې او د دې کور ته هم تاله وه. هغې سره غم و فکر پیدا شوی دی خو بیا دې ته دغه سوشل میډیا باندې د مرګ اطلاع ملو شوې ده د تصویر چې دی کتلی دی نو د هغې نه بیا دی موږ سره تانه خزانه سره رابطه وکړه. ما دا اورېدلي چې دی فقیر آباد کې د دې جنۍ د ګمشدګۍ سره رپورټ هم درج کړی دی پولیس سره که رابطه کړې وي نو کړې ده خو بنیادي داسې څه پراپر رپورټ دی اندراج نه دی کړی. دی چې اوس کم پولیس سره او کم عدالت کې دعوه کړې ده هغې صرف د دې جنۍ په خاوند کړې ده. بالکل د جنې والده چې دا نو هغې په دې کې داویداري کړې ده او هغې د دې په خاوند باندې دعوه کړې ده شبیر خلاف چې دا چونکې هغه راضي کړې وه هغه ځان سره بوتلې وه او هغه هم غیب دی د هغه کور هم بند دی نه د دې د ماشوم متعلق څه پته شته او نه د دې بیا د بېدرکه کېدو دی د اطلاع ورکړې ده نو صرف د دې په خاوند باندې داویداري کړې ده. د ملزم د ګرفتارۍ دپاره څه کوششونه شوي دي؟ د ملزم د ګرفتارۍ دپاره موږ د دې چې کوم خپل کلی دی بنیادي حدود ته نه دا وځې هلته مو چاپېوالي دي د دې دلته ګل آباد کې چې کوم کور و هغه مو چک کړی دی او د ده چې نورې کوم داسې اکسپیکټډ ټکانې کیدي شي هغه ټولو باندې مونږه چاپېوالي دي او د ده په دغه موبایل نمبر باندې کار روان دی. انشاءالله ډېر زر به د قانون په ګرفت کې وي. ګرانو کتونکو تاسو د ډي اس پي صاحب خبرې واورېدې څنګه چې د جنۍ د شناخت مرحله شوې ده دغسې دعوه هم شوې ده د پولیس وینا دا ده چې ای د ملزم د ګرفتارۍ دپاره چاپې وهل شروع کړي دي او انشاءالله یو نه یو ورځ به داسې وي چې ملزم به ګرفتار شي خو لږ شانتې د احساس نه کار اخیستل پکار دي ځکه چې دې سړي چې کوم زیاتې کړې دی خپله ښځې وجلې ده د 15 مهینو یو ماشوم چې کوم پاتې دی دغه مستقبل به څه وي که موږ وګورو نو آی روز زموږ په دې صوبې کې دغسې د زنانو په تنازع باندې جنګ جګړې کیږي زنانه قتل کیږي لږ احساس کول پکار دي او مور او پلار له لږ د رشتې ورکولو په وخت کې د سوچ نه کار اخیستل پکار دي.